ته ورسېد. دا زما څومره نقصان څومره ما بل ګروپ کې اوچت کړي چې په یو خوراک نیم فرق راغلی و. دغه ویډیو مې چې اوچته کړه دا یو سړی اوس راغی او ما ورته وایي 3 خوراک ورکړي صرف. ما ته وایي قسم مولوي صاحب دا زما وجود کې خو پرېږده که په دې غون ارزان قیامت کې هم درد شته نور خو لازم چې غون ارزان قیامت کې هم درد نه وي. زما وجود ملا دردونه د پټو دردونه هغه بریخونه یم داسې یم چې زه وایم چې بیخي د 3 خوراک سره اوس مې ورته بله نسخه جوړه کړه ښه ډېره ورته مې ورکړه. الحمدلله دا څوم دغه شو دغه لږ چې کم مرکز دی او د پلوڅې چړ دی او ورسره شات دی بس دغه مې امازن صفوف ماجین جوړ او به دغه خوراک انشاءالله د خدای په فضل و کرم سره په ملا کې به تړک نه مفتي صاحب ته په دې خوشحالۍ او زما د خوا نه نعرې تکبیر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نور الله حاره راحل صاحب تاسو خې صاحب کرای طبیعت ښه دا که مرکز داسې معده غوندې دی منځ کې لسم لکه غمی داسې معده د خوشګه او ډکې پکې ګډ وي دا به ګرانه والي د مفتي صاحب د هدایاتو موافق 130 ګرامه به والي دا به ګرانه اوبو کې واچي چې اوبو کې دی واچو صفا به یې وینځي څنګه دی اوبو کې واچو دا ډکې مکې ټول سر ته راخیږي دا اوبه به دې نه توی کې بیا به یې په لاس ومږي چې خاوره شګی دا ټوله پکې لیکېږي دا به دې توی کې بیا به دې سر دا کمرکس معده غونې دا به چې هر پنساري لوی درکوي دا کمرکس به راوالي بل لوښ کې به دې واچي بیخي وګوره شګې کاڼي د خدای بلا به پکې پاتې خو دې شګو نه او کاڼو نه به یې ښه صفا کړي ښه ښایسته دا ډکې به ترې لرې کړي چې لرې کړه لږې سرې اوبه هم کې ایښی دی دا غمي به پکې سره راوځي لکه د مشکڼو مرو غمي واړه دا به تک سره راوځي دا به شګو نه ډکو نه پاک شي دا به یو چاڼ کې بیرته واچي او نور ته به یې کېږدي که پکي لږدي که نور لږدي چې اوچ شو چې ښه اوچ شو بالکل بیا چې اون کې واچي چې یو ټس وکړي معده شي دا به معده کې 100 ګرامه پاتې کېږي چې 130 واچي 100 ګرامه پاتې 100 ګرامه به ګوندې پلوڅه یعنې د پلوڅې چیړ که وطني که هندي هغه به راواخلي کوکو غونې دی به ورسره وټکې معده به کې صفو پکې چې 100 ګرامه هغه شو بیا به ستا بچیا لوشه راوالي پکې او د 300 ګرامه شاتو سره به یې ګډ کړي چې شات پکې لږ ډېر ښه دی هغه وچېږي بیا دا به راواخلي دا به پکې ګډ کړي چې ګډ کړي هر ماسوتن او سار په نهاره باندې مازدیګر او سار د شودو سره نیمه کاشوغه انشاءالله ته یو ځل استعمال کا او سبا نه بل سبا بیا ما سره رابطه وکړه چې څومره سخت د ملا درد وي انشاءالله ټول به ورسره کنټرولي همدغه اوس زما بله هغې نه پس یعنې د هغه تاسو ته مې نشر کړه هغې نه پس مې اوس بله نسخه ورکړه څوک راغلی او هغه ته مې هم ورکړه الحمدلله مفتي صاحب د خدای دا صدقه قبوله کړي د هغه د لاس تحفه واخه او ډېره مجربه الله خوشحاله کړه. السلام علیکم ورحمت الله. منګل صاحب سلامونه او نیکې هیله الله دې وکړي چې خوشحاله او آباد اوسئ. دا ګرانه داسې یوه نسخه ده چې درز دې خوړلی ټکر دې کړی د ملا کړۍ دې ازادې وي پخپو کې دې دردونه وي هر قسم بریښ وي اډوکو یاره داسې یو شی دی چې دا خو کله سړی استعمال کړي نو بیا ورته پته لګي لکه که دا خو داسې نه وي سړی دا وکړي دا به څه شي دپاره ښایي که د یو سړي مطلق ملا کې درد وي او ته هغې ته ورکړه چې ملا دلاسه هم چې کوږ رواني ته هغه ته یو 3 ورځې ورکړه بیا یې پوښتنه وکړه چې آیا ستا په خپو کې هم درد پاتې دی په ملا کې دې هم پاتې دا درد د څه وجې نه و مخکې چې ته ټکر کړی و ګزار دې خوړلی و همدغه شی و بیا یې پوښتنه وکړه بیا به در وکړي چې او داسې و نو زه دې ټولو سره مې دا مسله حل شوې انشاءالله خدای به یې حل کوي ننګل صاحب الله دې قدر وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.